د کندز په یو جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې ده. د مرګ ژوبلې کره شمېر لا نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان نافع ټکور وویل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې ده چې له امله یوه تنه زخمیان او یو هم شهید دی. خو ځینو نورو ځایي خلکو په برید کې د مرګ ژوبلې شمېر ځکه لوړ ښودلی چې چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. د یادولو ده چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د غوی دوهم هم د افغانستان د دغه شمالي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو بل جومات کې هم چاودنه شوې وه او درنه مرګ ژوبله یې اړولې وه. تر اوسه د دې پیښې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم چا نه دی منلی. ګرانو لیدونکو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ تر څو د ټولو نه مخکې زموږ نوي او تازه خبرونه تاسو ته در ورسیږي.